السلام علیکم ګران دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې میسنجر کې یو ملګری یا څوک مونږ ته آډیو یا ویډیو څه راولېږي میسج کې، نو هغه به واپس مونږ خپل موبایل ته څنګه را ډاونلوډ کولی شو. نن دې باره کې درته ویډیو ښیمه، نو ښه د اخر نه تر اخره پورې وګورئ، نو چل به یاد کړئ په اسانۍ سره. دې ملګري اوس ما ته آډیو څه رالیږلي، نو دا به زه کوم ځای نه را ډاونلوډ کوم، نو دې کې ته پوره ویډیو درته ښیم، اخره پورې وګورئ. او کوم ملګرو چې زما دا چینل نه وي سبسکرایب کړی او سبسکرایب یې کړئ او نورو ملګرو ته هم دا ویډیو شیر کړئ چې هغې له ترې هم فایدې والي. نو دا شی چې ما ته رالیږلی دی، دلته که ویډیو وي آډیو هر څه یې رالیږلي وي، نو هغه به مونږ څنګه ډاونلوډ کولی شو. دې ځای نه خو نه ډاونلوډ کېږي، خو زه تاسو ته بله طریقه ښیم. را به شئ، یو بروزر به کولاو کوئ، چې هر یو بروزر وي، هلته به ولیکئ فیسبوک .com، سرچ به یې کوئ. سرچ یې کوئ، نو دلته چې دا راوړئ، نو خپله آیډي هر څه به پکې کولاو کوئ، لکه فیسبوک کې چې څنګه هم کولاو کړی داسې به دلته هم خپل آیډي کولاو کوئ. د فیسبوک چې کولاو هم کا، نو دلته به خپل میسج له راشئ، دا چې کوم میسج یې تاسو ته شوي، کوم ملګري ته څه رالیږلي وي، هماغه نوم به کلیک کوئ، د هغې میسج کې به وګورئ. دلته چې هغه کلیک کړو، هغه نوم به کلیک کوئ، تاسو به دا واپس دا کوئ، ټرای اګین به وکړئ که داسې کار پرېښو. نو دغې ملګري ما ته رالیږلي، دغه نوم زه کلیک کومه داسې، دا به واپس ورک کوئ میسنجر نه، ټرای اګین به بیا کلیک کوئ. چې کلیک کوئ، نو دا وګوره آډیو ما ته رالیږلي، دا ښکته دا دویم نمبر وګورئ. دغه چې کلیک کړئ، داسې چې کلیک کړئ، نو دلته به بیا بروزر کلیک کړئ چې کوم کې تاسو کولاو کړي وي د آیډي. چې کلیک کړئ، نو دا وګوره ډایرکټ به ډاونلوډینګ ستاسو د هغه چې آډیو څه یې درته رالیږلي، نو هغه به کاپی شي ستاسو. که آیډیو وي، نو دلته به را ډاونلوډ کېږي، دلته به ډایرکټ راځي، دلته میوزیک دغه چې کوم وي. او که ویډیو سم ډاونلوډ کړو، نو هغه به ډایرکټ دلته راځي.